د خېټې مې نن زنګ نیولی دی. د انسان دی که بیلر دی د باندې لوواله ورته پوهېږي په خونه کې مې انګریزي حمام ورته جوړ کړی دی بیا هم دلته د مرداري جوړوي. دې ته اوس څه وایه؟ زه د عمرو خیره نه یم زویه، ستا د ګناهو څخه ځان پاکوم. ښه کومه ګناه مې کړې ده؟ خپل د وینې په ګټلو پیسو مې ته مکتب ته ور واچولې، نو تا مالې ته په چوکۍ باندې سنجاق کښېښوی. هغه خو زما د کوچنیوالي ورځ وې پلاره، چې په لیسه کې مې شامل کړلې نو په کاغذي تیارو باندې استاد ویشتی. هغه خو مې د بازۍ ساتېرۍ وخت و. چې په پوهنتون کې مې داخله در واخیسته نو انجونو ته دې د مینې لیکونه لیکه. هغه خو ځوانۍ ته ورسېدلم. او په دونه خوارۍ چې مې تا ته وظیفه در پیدا کړه نو ته وظیفې ته نه ځې. اوس راته ووایه چې دا ستا کمې ورځې دي؟ بس ډېرې دې وکړې. او وایي غوږونه مې وپړسېدله دا ستا چټیار چې اورم کومه وظیفه دې را کړې ده. ته چې وازونو هلته یو غټ رئیس یم، وایم یو دومره هوښیار او لایق زده کوونکی چې وظیفه دې ورکړه د نجار، هغه هم د تیلو په دکان کې 60 روپۍ د ورځې. وایم دونه خو د حساب ماشین هم کولی شي په 50 روپۍ خرڅېږي د سړک په غاړه باندې. ستا مغزه خراب سوي دي، غوړې نیولې دي. اوس زما او ستا خپلوي ختمه شوه، ته د دې ځای ووځه. مور یا پلاره ما وبخښه، ما د کوره مه پسخله، ما وبخښه. د هغه فکر کوې اوه د هغه امید دې کوئ چې زه به ستا سبق ښه وغواړم. ځمه ډیلي ته، هلته مې دوست اوسېږي سیدو، مرسته به مې وکړي، پلکاو به وګټو، د شهزاده غوندې به ژوند کومه. او ته دې د لې خپله معلمي کوه ښاغلي رامدیو شاستري. تا د خپل پلار نوم واخیستی؟ او وای کم پلار د چا پلار څنګه پلار؟ دا اوس د نه ویله چې زما ستا خپلوي ختمه، نو چې د خپله خپلوي ختمه کړله نو زه په خپله خوله د ده نوم څنګه واخلم؟ سشما دیوي. سشما دیوي؟ واوره واوره واوره، دی اوس ما نوم هم اخلي. بیا کله؟ بس دغه ناټک مې په فلمو کې ډېر لیدلی دی.